د ملګری تپوس کړی دی چې په امریکا یا داسې بل محارب کافر ملک کې سرکاري ملازمت کول شرعاً څه حکم لري؟ دلیل سره وی جواب راکړي. جواب دار چې د کفارو سره چې کله هغې حربي کافر وي نو د هغې په ملک کې او د هغې په وطن کې د هغې سره نوکري کول، د هغې سره مزدوري کول دا شرعاً ناروا دي. او هغې وجه دا نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی انا بریء ممن یقیم بین اظهر المشرکین، زه جدا یم او زه بری ما دا خلکو نه چې هغې د مشرکانو په منځ کې اوسېږي نو د هغې سره هلته نوکري کول بیا او د هغې سره رهن سهن کول دا خو بیا شرعاً دغه نورم ناروا کېږي. لہذا د هغې په ملکونو کې نوکري کول دا ناروا دی، حرام کار دی. بل دا دی چې د هغې سره ته نوکري کوې کیدای شي هغې په تا باندې ناروا کارونه کوي، نو څومره چې د کفارو نه سړی سیټ دی نو هغه نه ښایي. لہذا دې ملګري ته زموږ دا درخواست دی چې د الله ځمکه ډېر فراخه ده، په بل ځای کې تاسو د خپل رزق طلب وکئ، د حلال مزدوري تاسو وکئ. نو د کفارو په وطن کې د هغې سره نوکري کول چې کوم دی د هغې سرکاري نوکري کول دا ناروا دی، حرام کار دی. د ملګري تپوس کړی دی چې زما زړه ډېر کمزوری دی، زه داسې یېرېږم غوندې، نو که داسې څه دعا وي چې موږ ته وښایي. جواب دا دی چې دې دپاره دعا بلکل شته دی. نبي صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته دعا ښودلې وه چې که یېرېږي چې جهاد کې ته میدان ته لاړ شي او یا دارنګې بخیلې چې ته خرچه وکړي، نو دا دعا ډېر زیاته او دا ذکر ډېر زیات کوه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه دعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بار بار ویوه، ان شاء الله تعالی د زړه کمزوري به ختم شي. دې ملګري تپوس کړی دی چې زنانو ته احتلام کیږي او د سړي په شان دی که نه؟ جواب دا دی چې بلکل زنانو ته احتلام کیږي. د په حدیث بخاري کې راغلی دی، ام سلیم رضی الله عنها هغه راغله، نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ان الله لا یستحي عن الحق فهل على المرأة غسل اذا احتلمت. ام سلیم نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې یا رسول الله، الله د حق د بیان نه حیا نه کوي، چې الله حیا نه کوي مانه موږ له بې حیا په کار نه ده چې موږ په داسې مسلو کې حیا وکړو. نو آیا په زنانو باندې غسل شته دی کله چې هغې ته احتلام وشي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمیل نعم اذا رأت الماء، او بلکل شته دی خو چې کله اوبه ویني مانه مني ویني. او بیا ام سلمې ورته وویل یا رسول الله دا ګنې کېږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اول نه کېږي، تربت یداک لاس دې په خاور باندې ککړ شه، فبما یشبهها ولدها، چې د هغې احتلام نه کي نو بیا دا ماشوم هغې ته ولې په رنګ کې ځي، په شکل کې ځي. لہذا زنانو ته احتلام کېږي هم بلکل سړو په شان ته کېږي.